حامد کرزی، ملا یعقوب او انس حقاني اماراتو ته اشرف غني پسې تللي. دا چې ولې او څه لپاره، نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. شور نیوز راپور ورکړی طالبان هڅه کوي چې له مخکیني ولسمشر اشرف غني څخه په رسمي ډول واک ترلاسه او انتقال کړي. سرچینې شور نیوز ته ویلي ممکن حامد کرزی، عمر زاخیلوال او د دفاع وزیر ملا یعقوب ترڅنګ انس حقاني چې نن مازدیګر د اماراتو پر لوري سفر وکړ، له ښاغلي غني سره په متحده عربي اماراتو کې ناسته هم ترسره کړي او هغه ته به قناعت ورکړي چې ترڅو بیرته افغانستان ته راشي. بلخوا له کرزي او زاخیلوال وروسته د دفاع وزیر هم اماراتو ته لاړ، خو له وزیر پرته دوی به آلمان ته هم سفر وکړي. د ولسمشر غني نږدې ملاتړی سهیل نور لیکلي، نن مې زړه له خوشحالۍ څخه هوا کوله، بیا هم د ګران وطن په هکله مثبت خبرونه چې ګورم او له څو کسانو سره مې چې اړیکې ونیولې نو یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. زما د زیاته خوشحالۍ یو سبب دا هم دی چې په اول ځل افغانان د ګاونډي پاکستان پرته د یو داسې ناستې طرف ته روان دي چې اغلب ګمان کیږي چې د وطن موجوده ناخوالو ته به د پای ټکی کېښودل شي. ملګرو زیاتې خبرې نشم لیکلی، خو تر حامد کرزي صاحب وروسته چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب هم چې د متحده عربي اماراتو په لوري روان شوی دی، نو ډېرې مثبتې خبرې به واورئ. اوس انشاءالله د ګاونډي له پوقاڼې هم هوا وتلې ده. ګرانو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ خپل نظر مو د دغې موضوع مربوط کمنټ کې راته ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.